ستاسو موبایل ستاسو په جیب کې ډزېدی هم شي او تاسو ته څه نقصان در رسولی هم شي. په دې سیټ کې درته دا ویډیو ښکاري دا یو ملګری دی د په جیب کې موبایل ډزېدلی دی دلې کپړې هم خرابې کړي موبایل ته هم ځای شي او ده ته به نور نقصان هم رسولی وي. دوستانو نن سبا ګرمی موسم دی موبایل ډېر زیات ګرمیږي نو موږ خپل موبایل د داسې قسمه ګرمش نه څنګه بچ کوو چې موبایل دماکه یعنې موبایل زموږ ونه ډزېږي. نو پوره طریقه درته ښیو په ویډیو کې ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره ضروري ویډیو ده او زموږ د پیج د سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې قسمې ویډیوګانې تاسو ته په ټیم باندې میلاوي. دوستان دا ویډیو دا هم دوباره پلی کړه د دې کس په دې جیب کې موبایل ډزېدلی مخامخ تاسو ته ښکار به سکرین باندې نو ده ته هم نقصان نه شوی کپړې ولې هم خرابې کړي دي. داسې طریقه به موږ څنګه کوو چې زموږ موبایل د دې داسې قسمه لکه ډزېدو نه زموږ د خطرې بار شي لکه موږ ته څه نقصان نه ونه رسوي. دوستانو فسټ اف آل د دې لپاره یو اپلیکیشن ضرورت وي. اپلیکیشن که څوک زموږ ویډیو په یوټیوب باندې ګوري ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته دې لینک میلاو شي او څوک په فیسبوک باندې ګوري د ویډیو له پاسه به تاسو ته د اپ لینک میلاو شي د هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. لومړی طریقه تاسو ته دوستانو د اپلیکیشن ښیو. اپلیکیشن دا دی سی پی او دا اپلیکیشن نه به تاسو انسټال کړئ چې کله انسټال کړئ نه به اوپن کړئ اوپن کوم داسې انټرفیس به تاسو ته راوالي دلته ورته لیکلی جنک فایل دا ټمپریچر دی لاندې بیا ورسکین دی ریمیننګ دی داسې لاندې ورپسې راځو دا یو به مونږ کلین کوو نو فسټ اف آل د جنک فایل دا به تاسو کلین کړئ دا ګو ټو سیټینګ ورته لیکلی دا کم ایپ چې مونږ ډاونلوډ کړی به دلته مونږ ته راوالي چې کله هغه مونږ ته راواغستو نو هغه مونږ دلته الاو کړو چې الاو هم کړو دا سی پی او منیټر دا مونږ الاو کړو تاسو دا بیک کړئ واپس په دې ګو ټو سیټینګ باندې کلیک کړئ نو بیا به دا الاو کړئ دا هم کله الاو کړو دا سکینینګ روان شو دا زمونږ موبایل چې کوم دی سکین کړي نو دلته جنک فایل چې کوم دی ته مونږ دلته ریمو کړو بیا به تاسو واپس دا بیک کړئ بیا ته دا 108.f چېرته ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ دا هم بیټري چې کم دغه دی अब उंगल कम क्लिनिक ने अब स्टार्ट टे دا مزه کې دا ګټ اټ په دی باندې تاسو کلیک کړئ دا مو کمپلیټ شو بیا به داسې واپس بیک چې کته ورته لیکلی وار سکین دی هم خپل پیسه روان دی ته ښي کیمره پې اپ کړو تیم خپل سکینینګ روان کړي چې 100% ته ورسي نو دا به مونږ خپل کم ورسي دا به موبایل نه درکړي دا تاسو بیک کړئ دې ډېرو مختلف څیزان دي لکه ایپ منیجر دی فوټو کلینک دی په ټولو باندې داسې کلیک کوئ او ټول کلینک کې ستاسو موبایل مکمل صفا شي او د ډزېدو دغه نه هم داسې وشي دا ولې چې د موبایل سټوریج ډک وي یا چارج ډېر ختموي موبایل داسې ګرمېږي انټي وایرس ورته ورجمع شوي نو په دې وجه زموږ موبایل ډزېدی شي بیا که داسې دې لپاره یو سیټینګ دی هغه هم تاسو که خپل موبایل ډایل ته به راشئ دې کې به سټار هیش 07 هیش په ووایئ نو دا سر یې راواغستو نو دا که تاسو ته دلته ښکاري دا 0.112 که دا تاسو سره داسې رالي د 7 نه بار له پاسه وي نو دا موبایل تاسو بیا مه استعمالوئ ځکه چې دا هم ډزېدی شي نو دغه اپلیکیشن په وجه باندې تاسو موبایل د ډزېدو نه وساتئ. بل خبره دا ده که چېرې تاسو موبایل استعمالوئ نو که روزانه نه وي نو په دویمه درېیمه ورځ باندې خامخا خپل موبایل ریسټارټ کوئ داسې به هم ستاسو موبایل د ډزېدو نه بچ وي. او څلورمه خبره پکې دا ده که چېرې تاسو هم موبایل ډېر کسان داسې وي چې موبایل یې په چارج کې ورکړی وي نو هم په انټرنیټ کې یا په ګیم کې یا په کاسې ګوتې هم ورته چارجنګ ځي او هم ورته چارجنګ ځي هم هغه استعمالي نو په دې وجه هم موبایل ډزېدی شي. ویډیو تاسو مخکې وکته او بله خبره پکې دا ده که چېرې د موبایل کله ګرم شو نو مونږ به دې سره سیل کوو ستاسو موبایل چې کوم کور د روم به دا کور لرې کړئ دویم بیا به خپل موبایل یو یخ ځای ته وړئ چې یخ ځای ته یې دغه کړئ نو دا به
ډزیږي هم نه، کم ګرمایش شي یا به یخ شي. نو دغه طریقې تاسو ته مونږ وښولې. خپل موبایل د داسې ډزېدو نه وساتئ، ځکه چې ډېره لازمي ویډیو وه. خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زمونږ ویډیو که څوک په فیسبوک ګوري نو زموږ پیج ته سره لایک کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. که څوک یې په یوټیوب باندې ګوري، پر لومړي ځل زموږ چینل ته راغلي وي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ چې داسې ټیکنیکل ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. او دې ټیکنیک کې ستاسو فیسبوک وي، وټساپ وي، سنیک وي، د موبایل هر یو ایپس پرابلم تاسو ته وي نو ته په کمنټس کې ویلی شئ. د هغې جواب به مونږ تاسو له درکوو. که ویډیو راغول غوښتل مونږ په ویډیو هم راوړو. او دې سره سره به تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي. نو ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.